عظیم الشان اجتماع بندوبست دا الله تعالی زمونږه د مرګرو دوستانو په لاس باندې وکړو او په کثیر تعداد باندې چې تاسو یې نه د دې زیات خلک بار ګرځي را ګرځي دا زید پندال 2000 تنگ شو دې کې نیکان عالمان اولیاء الله بزرگان او زمونږ په دې سټیج باندې ناس زمونږ ډیر لوی معزز خلک چې سات په سات باندې د هغې نمونه اغستل کېدل خصوصا زمونږ مشر او چې زما د مشر رور په حیثیت باندې دی او ما ته هم د کشر رور په حیثیت باندې ګوري او زما دړنه په هغه باندې زړه خوږېږي د هغه په تکلیف او په مصیبت باندې او زمونږ د علاقې ښکلا او د دې ټولي کې پی کې بلکې د ټول پاکستان ښکلا حضرت زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت محمد ادریس صاحب زما استاد محترم ان شاء الله رستو روان دي دیر بابا جی صاحب او یو چیز شروع کوم نو دا وخت ما ټول په دې باندې لګي زمونږ ټول معزز او محترم الله تعالی دې تاسو له خیر او برکت درکړي دا د الله تعالی لوی احسان دی چې زمونږ په دې کلی کې الله تعالی زمونږ د مدرسې په صورت کې د علم د ظاهر او د علم د باطن د مشایخ او د اولیاء الله په دعا سره یو مرکز کولو کړی دی سخت کال زمونږ نه تقریبا 120 تعداد پوری مفتیان صاحبان د دوانو تخصصونو چې فقه او حدیث ته سلويخ کسان دا د دوره حدیث او په ګڼ تعداد سره چې تقریبا د سلويختو نه زیات دي دا حافظان او دا د تجوید نه فارغ شوي دي دا تقریبا 250 کسان دا د دورو او د تخصصات استادو په دعا سره الله تعالی برابر کړی دي دا ستاسو د مرګرو دوستانو دعا ده دا ستاسو اخلاص دی زمونږه مدرسه ستاسو په اخلاص باندې چلیږي ستاسو په دعاګانو باندې او د بزرګانو او د اولیاء الله په دعاګانو باندې چلیږي مدرسه کې به ان شاء الله نور تعمیرم زمونږه ان شاء الله جاری وي او ان شاء الله زمونږ د الله نه امید دي چې دا به ان شاء الله ستاسو دعاګانو سره زمونږ د دې مشرانو په دعاګانو سره ان شاء الله الله تعالی خیر او برکت ترسي بیا موږ د خپل مدرسې د خپل انتظامیه دا دون لوی مجلس چې جوړ شوی دی دا 2 کال دا زمونږ په مدرسه کې 13 کال خو چون کې زمونږ د ډیر زیات کم منو دا ډیر زیاتې آبادی پکې ډیره ده او دا صغر داګ نو دا جمع زمونږ ډیر زیاتې نو مونږ دا مشوره وکړه خدا زه کنټرول کول دا ډیر زیات تکلیف واړي ځکه دې کې 2-3 ورځې مسلسل ډیوټي شو 2-3 ورځې مسلسل د دې تنظیم شو نو زه د خپل مدرسې د خپل دوستانو د مدرسینو ډیر زیات شکریا ادا کوم خصوصا چې زینوم نالما نو دا به احسان فراموشي وي زمونږه ډیر زیات محبوب او دوست مرګري او شاګرد او مرید پیر محمد اکبر صاحب او دا غ ټیم قاری صدیق صاحب عمر باچا قاری صاحب زمونږه شیخ محمد الله صاحب او زمونږه شیخ ولی شاه صاحب نور مرګري دوستان زره دوی خصوصا شکریا ادا کوم الله تعالی دې دوی له خیر او برکت ورکړي او د دوی د سعی الله تعالی په خپل دربار کې قبول منظور کړي نور د تقریر نه کوم ځکه چې په خپل ځای کې چولې نه خرسيږي زه ټول کې پی کې ګرځم ټول صوبه کې ګرځم دستاربندې کوم تاسو اوره اوس حق ته دیدار راغلي چې زمونږ د مرګري دوستان دوی خپل تقاریر کې وخم لګ راغلي لري خو یو څو کرته ذکر به ان شاء الله په نسبت قادری چشتی سره یو 3 کرته لا اله الا الله الله بیا یو 15 منټه یا 3 منټه مراقبه به د نقشبندی کو چې الله تعالی په دې مجلس کې خیر او برکت واچي ان شاء الله اول ذکر به لا اله الا الله په سلسله عالی قادری چشتی سره کو لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله جل جلاله الله 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 جل جلاله. یو 2 منټه مراقبه کې د حضرت مفتی محمد فرید صاحب د برکاتو او د هغوی د تصوراتو چې د هغوی په نسبت سره خیر او فیض په دې مجلس کې راځي. نور مبدا او فیاض ذات دا د الله دی، خو سلسلې صاحبان په هغې کې قوت او طاقت او برکت لري. وایي چې د الله له طرفه نور را روان دی د زړونو ته، او زمونږ دا زړونه دا په زړه کې وایي چې الله الله الله. الحمد لله اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة السيد الابرار وصلى الله على